السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. تازه د خوشحالۍ خبر د پاکستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې موږ به د افغانستان سره 3 لوبې ترسره کوو. دا 3 لوبې به چیرې ترسره کیږي، کله به ترسره کیږي، ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله پوره معلومات درکوم. څو ونې وړاندې د پاکستان کرکټ بورډ د 2023 کال لپاره د خپلو لوبو مهالویش اعلان کړ چې د افغانستان سره هم په دغه مهالویش کې 3 ورځنۍ لوبې پلان شوي وې چې د 2023 کال په اګست میاشت کې به ترسره سي. بیا د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړ چې موږ د پاکستان کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به 3 نړیوالې ورځنۍ لوبې په متحده عربي اماراتو کې په مارچ میاشت کې ترسره سي چې دغه لوبې د ICC سوپر لیګ سیالۍ برخه هم دي. نن د پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټي په رسمي توګه اعلان وکړ چې د افغانستان سره به د 3 ورځنۍ لوبو پر ځای 3 شلوريزې لوبې ترسره کړي. دغه شلوريزې لوبې به د مارچ میاشت په وروستۍ لسیزه کې په متحده عربي اماراتو په شارجه کرکټ لوبغالي کې ترسره سي. نجم سیټي وویل چې د افغانستان سره د 3 ورځنۍ لوبو سیریز ته هیڅ لیوالتیا نه لرو ځکه پیدا یې نشته. افغانستان هم نړیوال جام ته وتلی دی او پاکستان هم نړیوال جام ته وتلی دی، نو 3 ورځنۍ لوبې پیدا نه کوي. د 3 ورځنۍ لوبو پر ځای باندې 3 شلوريزې لوبې ترسره کوو. د پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټي وویل چې په متحده عربي اماراتو کې مې د افغانستان کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف سره ولیدل او په دې اړه مې خبرې ورسره وکړې چې 500 ورځې لوبې نه تاسو ته پیدا کوي نه موږ ته پیدا کوي. شلوريزې لوبې به ترسره کړو، ډیر کم وخت به هم واخلي او مینوال به زیات خوشاله سي. زه په دې سیریز باندې ډیر زیات خوشاله سوم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترسره کیږي. یوازې افغانستان او پاکستان په نړیوال جامونو او په آسیا جامونو کې سره یوځای کیږي. نو که سیریزونه ترسره سي داسې به نورې غټې لوبډلې هم زړه ښه کړي چې د افغانستان سره لوبې ترسره کړي. باید د افغانستان کرکټ بورډ د نورو بورډونو سره هم خبرې وکړي، د غټو لوبډلو سره لوبې برابرې کړي. د یادولو وړ ده چې دغه لوبې د مارچ په وروستیو کې د پاکستان سوپر لیګ تر ختمېدو وروسته د متحده عربي امارات په شارجه کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست پوپل سپورټ در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.